د کونړ او جلال آباد ترمنځ سړک د خرابوالي په دورشل کې دی او که پاملرنه ورته ونشي شونې ده چې په سږني ژمي کې به په پراخه کچه خلک له ستونزو سره مخ او د یاد سړک ځینې برخې به هم ویجاړې شي. د هندوستان لوري د کونړ جلال آباد جوړ شوی سړک د خرابوالي له جدي ګواښ سره مخ دی چې خلکو او موټر چلوونکو ته یې زیاتې اندېښنې پیدا کړي دي. د دغې لویې لارې موټر چلوونکو ویلي چې دغه سړک په یو شمېر سیمو کې د سیلابونو د راوتلو له امله له سختو ستونزو سره مخ وي او باید شته نظام د دغې ستونزې د حل لپاره د پلونو د جوړولو تکل وکړي. د نظر خاوندان په افغانستان کې د هندوستان مرستې او اقتصادي پانګونه مثبته بولي او له یاد هیواد څخه غوښتنه کوي چې د تل په څیر د افغان ولس سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د کونړ جلال آباد سړک چې د سیمه ییزو خلکو پر وینا 12 لسیزې وړاندې د هندوستان له لوري جوړ شوی اوس یو شمېر برخې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. د دغې لویې لارې موټر چلوونکي او سیمه ییز خلک وایي پر دغه سړک په ګڼو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ وي او باید هندوستان او اسلامي امارت د دغې ستونزې د حل لپاره جدي عملي ګامونه پورته کړي. هندوستان خو مختلفو برخو کې موږ سره مرستې کړي د منندوی استو او د نورو مرستو په هیله سو لکه د سړکونو په برخه کې موږ سره مرسته کړې ده، د صحت په برخه کې موږ سره مرسته کړې ده، تیر نظام کې نظامی برخه کې موږ سره مرستې کړې دي. او پوښتنه هم دا ده دغه کوم سړکونه چې هندوستان جوړ کړي وو په کونړ کې یو څه اندازه دغه سړکونه اوس بعضې د تخریب د ګواښ سره مخامخ دي. یو هندي شرکت و دا سړک چې دی دا یو پر ازدحامه سړک دی، بیروبار پې ډېر دی، دا تقریبا د څه وګڼو چې یو زون سړک دی. په دې سړک باندې د نورستان ولایت موټرې رفت آمد کوي، د لغمان ولایت په دې استقامت باندې راځي. په ورته وخت کې د نظر خاوندان له افغانستان سره د هندوستان مرستې او اقتصادي پانګونه ګټوره بولي او پر دغه هیواد غږ کوي چې د تیر په څیر دی له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام او چټکتیا ورکړي. که په تیر جمهوریت کې تاسو وګورئ د سردار داود خان د وخت نه رانیولې او تر اشرف غني دورې پورې او په اوس مهال کې چې دغه موضوعات په ټپه ولاړ دي، هندوستان ډیر موثر تمام شوی ده د افغانستان په برخه کې. هغه که د طب د لحاظ وي، که هغه د محصلینو ته د زده کړو د لحاظ وي، که د بیا رغونې په هکله باندې وي، که دلته د فوز په ارتباط باندې وي، نو ښې روزنې او ښه پالنه او ښه دوستي موږ سره کړې ده. نو زه خو وایم چې هندوستان هیواد دلته موږ ته بس یو عصري روغتون جوړ کړي، صحت په برخه کې د پوهنې په برخه کې را سره مرستې وکړي، نو دا به ډېره ښه خبرې او باید موږ ته مننه وکړو. نو دغو مرستو نه باید مننه وکړو او د نورو مرستو په هیله چې باید موږ سره نورې مرستې هم وکړي. هڅه مو وکړه چې د سړک رغونې او د خلکو غوښتنې د کونړ ولایتي مسؤلینو سره شریکې کړو، خو د دې راپور د نشر پورې په دې ونه توانېدو چې د مسؤلینو نظر له ځانه سره ولرو. هندوستان په تیرو کلونو کې له افغانستان سره پوځي، روغتیا، پوهنې، نقدي او خوراکي توکو په برخه کې پراخې مرستې کړي چې خلک یې د متقابل درناوي او خیر ورورۍ کمسارې بیلګه یادوي. ولسونه دغه راز په دغه هیواد غږ کوي چې په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د درملنې په موخه مجهز روغتون جوړ کړي ترڅو افغان ولس نور په روغتیا برخه کې له شته اندېښنو خلاصون ومومي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، کونړ.